السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن یو ځل بیا صدقه را دی بلا، بیا هم غږ کوم. صدقو کې بهترینه صدقه د صحیح اوبو سا انسانان اسکي، حتی حیوانات او بوټي هم اوبه کول غواړي. دا ډېری ګاونډیان راټول شوي دي او پیشنهاد یې وکړو چې موږ دپاره د صحیح اوبو سا موږ کوشش کوو چې هغه ځای ته ځان ورسوو چې ډېر کورونه وي او په شریکه باندې ولسي سا وي. دلته تقریبا څونه کوره دي مشره؟ دلته 18 کورې موږ او د اوبو سخت مشکل لرو. کله د جامع مسجد ته ځو اوبه راوړو او کله والي ته ځو اوبه راوړو. د اوبو ډېر مشکل موږ لرو. دغه 18 کوره یو اوبه نه لري؟ یو هم اوبه نه لري. دا تاسو وینئ که نه، هېڅ د اوبو د وچه کالغه ده، هېڅ اوبه درک نشته دی. بس کله جامع مسجد ته منډي وو، کله والي ته منډي وو. قدرمنو هیوادوالو، صدقه څرنګه چې زما مشر وویلي چې اوبه نشته، اوبو ستونزه لرو، د مسجد نه راوړو، د وړاندې ساحې نه راوړو، خو بس څه به کوو. دا عمومي لاره ده او 18 کور هم دي. موږ غواړو چې ولسي سا ووهو. هر هغه ورور، هر هغه خور که غواړي په دې صدقه کې برخه واخلي. په صدقو کې بیا هم ویم بهترینه صدقه ده. انسانان اسکي، حیوانات اسکي، بوټي به هم ترې نه اوبه کېږي. د خپل ورثاو پسې، د خپل مړو پسې صدقه جاریه. د ستاسو د لا مرستو په هیله شماره تاسو په سکرین ښکاري. تر بلې خپرونې په درانه خدمت کې ستاسو حاضرېږم. ښه وخت، د الله په امان.